بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ټو ہوم بایولوجي کلاس 7 ساينس ته. په دې کې یو ټاپک دی فزیکل پراپرټي. فزیکل دا ټکي زیاتره مونږ دا غسیز د لپاره استعمالو چې کوم سیز مونږ اینیو ټچ کوي هغه د مونږ فزیکل وایو. خو پراپرټیز چې دی پراپرټیز مطلب دی خصوصیات، یعنی هغه خصوصیات چې هغه ابزرو کیږي. ابزرویشن یا ابزرو اصل کې مونږ دی وایو چې کوم سیز مونږ اینیو، کوم سیز مونږ ټچ کوو، کوم سیز چې دی هغه مونږ ټیسټ کوو. یا زموږ سره هغه سیز مطلب دا دی چې هغه مونږ پایپ سنس چې هغه مونږ استعمالو او د یو سیس په باره کې مونږ ته پته لګي نه هغه ته چې ابزرو وایي. بل زموږ سره میجرمنټ یعنی هغه پراپرټي چې هغه مونږ میجر کولی شو، لکه فرض کړه زه ټمپریچر وایم نو دا زموږ سره فزیکل پراپرټي کې چې دی هغه راځي. نو دغه فزیکل پراپرټیز به مونږ سټډي کوو د 3 سټیټس اف میټر، یعنی زموږ سره کم سیزونه سالیډز دي، کم لیکویډز دي، کم ګیسز دي، یعنی هغه سیزونه چې هغه سخت دي روزمره ژوند کې مونږ سوچ وکړو. کم سیزونه د اوبو په شان دي هغه ته مونږ لیکویډ وایو. کم سیزونه زموږ سره ګیسز دي مونږ نه نو دغه زموږ سره ټول 3 سټیټس اف میټر دي. دا کوم پاراګراف چې ما لیکل دی دا هم دا کتاب نه راغستی دی، تاسو به غور باندې واورئ. At room temperature most substances exist in one of the 3 physical states. room temperature مونږ دې ته وایو چې کله مونږ د 25 ډیګري سینټیګریډ خبره کوو. د 25 ډیګري سینټیګریډ مطلب روم ټمپریچر دی. نو دلته کې دا خبره کوي چې په 25 ډیګري سینټیګریډ باندې ما زموږ سره زیاتره سیزونه چې دي او زموږ سره په دې 3 سټیټونو کې په دې 3 حالتونو کې وي چې په روم ټمپریچر به یا زموږ سره زیاتره سیزونه چې دی یا به سالیډ مطلب ټوسټ وي، یا به زموږ سره لیکویډ مطلب مایع وي، او یا به زموږ سره چې دی ګیسز دي په روم ټمپریچر باندې. خو چې کله دغه 25 ډیګري سینټیګریډ نه ټو ټمپریچر سیوا کې نو کېدای شي دا سالیډ ګیس ته بدل شي، کېدای شي دا لیکویډ زموږ سره ګیس ته بدل شي، یا دا سالیډ چې دی دا زموږ سره لیکویډ ته بدل شي. ټیک شو؟ ها اوس که د فزیکل پراپرټي مو خبره کوو نو په دې کې اولنی پراپرټي دا چې هغه ته ترمل کنډکټیویټي وایي. ترمل مونږ وایو هیټ ته، کنډکټیویټي مونږ دې ته وایو چې کله هیټ د یو سیز نه پاس کیږي نه هغې ته مونږ کنډکشن وایو. ترمل کنډکټیویټي د دې مطلب څه دی؟ ایبیلیټي ټو کنډکټ هیټ. د یو سیز داسې خصوصیت چې د هغه نه هیټ پاس کیږي یا هغه هیټ د یو ځای نه بل ځای ته پاس کوي. لکه اوس تاسو پخلی کوئ په دې پتیله کې تاسو د اوسپنې چمچ چې دی په هغې باندې پخلی کوئ، تاسو پکې د اوسپنې دا چمچ کېښوده، د دې چمچ دا سر چې دی ګرم شو. لږ ساعت بعد تاسو د چمچ د اخري سر ونیو نو دغه ځای هم ګرمي. نو د دې چمچ د اولني سر نه هیټ پاس کیږي د اخري سر ته، دې ته وایي ترمل کنډکټیویټي. نو موږ ته پته لګي دا موږ ابزرو کوو، موږ یې ټچ کوو نو موږ ته پته ولګي چې آیا د دې نه هیټ پاس شوی دی نه دی پاس شوی. نو ځکه موږ وایو چې دا قسمه کومه پراپرټي چې دا موږ ابزرو کوو او دا موږ میجر کوو. د هغې نه علاوه فزیکل پراپرټي کې بل راځي ډکټیلیټي. ډکټیلیټي څه ته وایي؟ ابیلیټي ټو بي شیپډ اور ډرون انټو ا وایر. چې اوسپنه تاسو راوالئ هغه تاسو ټکوئ د هغې نه تاسو مختلف شکلونه جوړ کړئ، یا تاسو کاپر راوالئ هغه تاسو بجلی په تارونو کې بالکل نری نری کوي او هغه موږ د بجلی پاس کولو دپاره چې دی موږ استعمالو. نو دغې ته ویلی کېږي ډکټیلیټي. چې د یو څیز نه ته شیپ جوړی یا ته دونه نری کړې چې د هغې نه بالکل نری نری تارونه جوړ شي، دغې ته ډکټیلیټي وایي. بل زموږ سره میلیبیلیټي دی. نو ایبیلیټي ټو بي هیمرډ ان ا شیټ. مطلب دا چې یو څیز دونه چقې دا زیاتره چې د میټل سره ته اشاره ده، یعنی هغه څیز چې هغه بجلی پاس کوي هیټ پاس کوي ته موږ میټلز وایو. یعنی هغه میټل چې هغه موږ په سټکي باندې وهو او د هغې نه بالکل پلن یو شیټ چې دی هغه ته جوړ شي، نو دغې خصوصیت ته چې دی موږ میلیبیلیټي چې دی هغه ورته وایو. بل په فزیکل پراپرټیز کې زموږ سره راځي میلټینګ پوینټ. میلټینګ پوینټ دی ته وایي چې کله تو سالیډ یعنی سخت سیز چینج کیږي انټو لیکویډ اوبو ته. یعنی واوره چې دا واوره اول زو په سر زموږ سره په سالیډ حالت کې، خو چې کله دې باندې غرمولیږي یا ته په کولاوزي کې هغه اوبو ته بدلیږي، یعنی لیکویډ ته چې دی هغه بدلیږي. نو ځکه مونږ وایو چې میلټینګ پوینټ چې دی په هغې باندې سالیډ چې دی لیکویډ ته بدلیږي، نو دا میلټینګ پوینټ چې دی دا فزیکل پراپرټي ده او دا سالیډ پراپرټي ده چې سالیډ چې دی لیکویډ ته بدلیږي. نو ځکه مونږ وایو فزیکل پراپرټي چې دی هغه ابزرو کېږي، مونږ اینو چې یو سالیډ لیکویډ ته چې دی هغه چینج کېږي او بل لا میجرډ کېږي. ټیک شو؟ بل په دې کې زموږ سره بوایلینګ پوینټ دی. بوایلینګ پوینټ مطلب دا دی چې لیکویډ کنورټ انټو ویپر. چې زموږ سره اوبه دي دغه اوبه چې دی دی له موږ هیټ ورکوو نو دا ویپرز ته بدل شي، یعنی دا وړو وړو بړبړقو ته بدل شي، موږ ته بخارات وایو. نو چې کله هیټ پتیله کې تاسو اوبه کېدئ دا تاسو خوټ کوئ د یعنې تپ اوچت شي، نو هغه تپ چې دی دا په اصل کې زموږ سره ویپرز دي، واړه واړه ډراپس دي د اوبو، خو موږ ته نه صحیح نه ښکاري، موږ ته د تپ په شکل باندې ښکاري.
نو دغه خصوصیت چې دی چې کله اوبو بخارات ته بدلیږي دغه ته موږ بوایلینګ پوینټ وایو. بل زموږ سره سولوبیلیټي ده چې یو سیس ته راوالي بل سیس ته واچي هغه پای کې حل شي ته موږ سولوبیلیټي وایو. چې میکسیمم اماونټ اف سولوټ هر هغه سیس ته و چې کم سیس حل کیږي لکه ته اوبه راوالي بیا کې ته چینی حل کې نو دغه چینی ته چې دی موږ سولوټ وایو. په دې اوبو کې حل کیږي اوبو دپاره موږ سالوینټ کې چې دی هغه استعمالو. نو د دې خبرې مطلب دا دی چې میکسیمم اماونټ اف سولوټ تو هغه سیس راوالي زیاتر مقدار باندې چې هغه حل کیږي دیٹ کین بی ډیسولوډ چې هغه حل کیږي ان سرټن کوانټیټي په یو خاص مقدار باندې او په سالوینټ اټ پارټیکولر ټمپریچر په یو خاص ټمپریچر باندې تو سولوټ راوالي هغه ته اوبو ته واچي د هغې حل کولو ته کوشش کې نو دغه خصوصیت موږ سولوبیلیټي وایو او دا سولوبیلیټي چې دا فزیکل پراپرټي ده. اوس تاسو د خونې دپاره یو څیز ورکړلی فرض که دا زموږ سره لیکوډ دي او دا زموږ سره پریس شوي دي نو چې کله پریس شي نو د دې نه زموږ سره سالډ جوړیږي او سالډ کم پارټیکل چې دي هغه بالکل یو بل ته نږدې د هغې په منځ کې بیا سپیس چې دی نه راځي. که په دې کې تاسو کې دا وړې سرې دانې چې دي دا سالټ او دا غټې دانې چې دي دا ډراپلیټس دي د واټر چې دا کله مونږ حل کو نو دا ډراپلیټس چې دی بالکل یو بل ته چې دی نږدې راځي نو دغه حالت ته چې دی مونږ سلش چې دی هغه ته وایو. چې کله تو سولوټ راوالي په سالوینټ کې حل کې او د هغې ډینسټي چې دی هغه کمیږي نو دغه ته چې دی دغه شکل ته چې دی بیا مونږ سلش ټکی چې دی هغه استعمالو. یو بیره ته بیا وایم ځان پې پوه کړئ چې فزیکل پراپرټي مونږ هغې ته وایو چې هغه پراپرټي چې هغه مونږ ابزرو کولی شو په پایپ سینسز باندې هغه مونږ سینس کولی شو د هغې نه علاوه هغه مونږ میجر کولی شو. د میټر زموږ سره درې حالتونه دي. یو سالډ دی سالډ مونږ سخت ته وایو لیکوډ مونږ مایع ته وایو او لکه اوبو په شکل چې کوم څیز او ګیسز چې دی هغه مونږ نینو ګیسونو ته وایي مطلب هوا. نو په روم ټمپریچر مونږ وایو 25 ډګري سینټیګریډ. نو په روم ټمپریچر باندې زموږ سره ټول سیزونه زموږ او چاپیرچل کې چې دي هغه به په دریو حالتونو کې هغه به یا سالډ یا به لیکوډ یا به ګیس. که د روم ټمپریچر نه یعنی د 25 ډګري سینټیګریډ نه دا ټمپریچر سیوا کیږي یا کمیږي نو سیزونه چې دی هغه هم زموږ سره د یو حالت نه بل حالت ته چې دی بیا بدلیږي. فزیکل پراپرټیز زموږ سره یو خصوصیت راځي چې هغه ته موږ ترمل کنډکټیویټي وایو چې څنګه هیټ په یو سیس کې د یو ځای نه بل ځای ته پاس کیږي هغې ته ترمل کنډکټیویټي چې دی هغه ورته ویلی کیږي. ترمل کنډکټیویټي شو. بیا زموږ سره ډکټیلیټي ده چې تو د یو سیز دونه مطلب دا دی چې دونې وچړې د هغې نه مختلف شکلونه چې دی هغه جوړ شي مختلف شیپس چې دی هغه جوړ شي یا د تو نري نري تارونه جوړ کړي چې موږ د بجلۍ په ځای استعمالو نو دغه خصوصیت ته موږ ډکټیلیټي چې دی هغه ورته وایو. بیا زموږ سره میلیبیلیټي ده چې په سټک باندې تو وسپنه دونه ووهي چې هغه مختلف شیټس ته چې دی هغه بدل کړي نو چې کله دا شیټس ته بدل شي د سټکي وهلو په ذریعه نو دغې ته چې دی خصوصیت ته موږ میلیبیلیټي چې دی ورته وایو. میلټینګ پوینټ دا دی چې کله یو سالډ چې دی لیکوډ ته بدلیږي دې خصوصیت ته میلټینګ پوینټ چې دی هغه ویلی کیږي. او بوایلینګ پوینټ دا دی چې کله لیکوډ بخارات ته بدلیږي نو دغې ته موږ بوایلینګ پوینټ وایو. سولوبیلیټي دې ته وایي چې تو یو سیز راوالي هغه په سالوینټ کې واچي په یو خاص ټمپریچر باندې هغه تو په زیات تر مقدار کې په سالوینټ کې زموږ سره حل کړي نو هغې ته موږ سولوبیلیټي وایو. کم سیز چې حل کېږي یا ته سلوټ وایي په کم سیز کې چې دا حل کېږي یا ته سالوینټ وایي. ستاسو د پورې د پوهې دپاره دا ورکړلی فرض که زموږ سره دا لیکوډ دي دا چې دی مطلب دا پریس شو نو دا چې دی بیا سالډ حالت ته بدل شو مطلب آیسته چې دی هغه بدلیږي د هغې په منځ کې بیا سپیس چې دی بیا کمیږي. سالټ واټر دی دا کم تور غټ غټ ټاکي چې دی دا واټر دی دا سرې سرې ټاکي چې دی دا زموږ سره سالټ دي دواړه زموږ سره میلاو شي کم میکسچر چې دا جوړی هغې ته موږ سلش وایو نو ډینسټي چې دا هغه د دې راغونډېږي. ټیک شو. نو دا زموږ سره په دې کې دا فزیکل پراپرټیزو کلاس 7 کې په دې پسې بیا کیمیکل پراپرټیز دی. چې کله موږ کیمیکل پراپرټیز ان شاء الله دا چپټر چې دی بیا به ختم شي. په دې چپټر کې بیا شارټ کوېشن دي لانګ کوېشن دي سټرکچر ریسپانس کوېشن دي. نو زیاتره د وربک کار چې دی هغه هم ستاسو په ایکسرسایز کې چې دی ورکړلی زه کوشش کوم تر اوسه پورې ما تاسو ته ایکسرسایز نه دی کړی چې دغه ایکسرسایز هم زه تاسو ته وکړم. که په دې طریقه باندې پوه شوي نو ما ته په کمنټ کې ووایئ که بیا به کیسه ټکی هم پاتې شوی که مې بیا شی شوی ما ته په کمنټ کې ووایئ. که ډایګرام به کې پاتې شوی نو هغه به زه ان شاء الله تاسو ته چې جدا هم اپلوډ کولی شم. خو ما ته ضرور وایي چې تاسو پوهېږئ که نه چې پوهېږئ نو ما ته ضرور وایي د هغې نه چې دی موږ ته حوصله میلاویږي د بل لیکچر په تیارولو کې چې دی موږ بیا ډېر زیات کوشش کوو. خو چې تاسو لیکچر وګورئ ځان ننګاره کوي نو بیا چې دی موږ ته حوصله بیا نه میلاویږي نو په لیکچر کې چې دی بیا موږ لیټ کیږو. نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. تھینک یو ډېر مننه.